پی ټي ایم دی نه چې په دې نه و چې په دا مصور خان یا په دې خبره غمجن نه و. په دې صوبه کې یو پی ټي ایم دی چې پر دې باندې پور شډول لګېدلی دی. ستیو مخ ته زه ولاړ یم چې په پور شډول کې یو. نور باچا ناست دی په پور شډول کې دی. زبیر شاه ناست دی په پور شډول کې دی. علي څوک په دې صوبه کې دی په پور شډول. دلته د اکسي دپاره بیل پاسېدلی. پر دې بیل چا او چا دستخط وکړي. د ټولو د مخه د مصور خان چې کومه واصلېده د دې مذمت کوو او تاسو پر یو داسې چوک باندې موږ ناست یو چې دا چوک د کوټې د جنوبي پښتونخوا یو داسې چوک دی چې یوه خوا ته ایپورټ چې پر سترګو باندې توره پټۍ ده او بله خوا ته چې یې پارلمنټ بولي موږ یې پارلمنټ نه بولو قبرستان دی او بله خوا ته دلته چې د فوجانو کوم دلته پرتۍ کېږي یا د بلوچو د پښتون د مرګ چې کومه تیارانې کېږي بیا هغه ځای دی او بله خوا ته سلیمه وطن دی چې دا هغه وطن دی چې دلته د یو پارټۍ سربراح راغی بلوچانو پښتنو دستار ورتړی دا د دستار لا پر سر نه کښېښوی. نو موږ پر یو داسې تاریخي چوک ناست یو او بیا هم د دې سرکاره څه دا تمه لرو د دې سرکاره څه دا تمه لرو د دې فوجه څه دا تمه لرو چې زموږ زوی یا زموږ ورور به بازیابه کېږي. الله دې وکړي چې مصور خان خپل کور او خپل مور ته په خیر خیریت راشي. عزیزانو افسوس خو دا دی چې تقریرونه حقیقت چې د ډېرو درنو پښتنو ښه تقریرونه وکړل خو یوه خبره به په ګوته کوو و دې پښتنو ته چې آیا په دې پارلمنټ کې چې د کمې ورځې دلته د اکسي دپاره بیل پاسېدی پر دې بیل چا او چا دستخط وکړي چې اکسي دې دا صوبې له راشي. آیا په دې کې کم ګوندونه ناست وو؟ آیا دا ګوندو د دې مخالفت وکړي چې موږ دا اکسي نه منو؟ دا د دوی هغه ناهیلي وله دا هغه ورځ هغه ناهیلي شروع شوله چې اکسي ته اختیارات ورکړو په دې صوبه کې. عزیزانو دویمه خبره دا ده چې په دې صوبه کې دا اوس هم چې موږ ولاړ یو موږ نن درېیمه ده پی ټي ایم نه وو او موږ د دا هر سړي سردار پښتونه څه معافي هم غواړو. پی ټي ایم دی نه چې په دې نه و چې په دا مصور خان یا په دې خبره غمجن نه و. په دې صوبه کې صرف یو پی ټي ایم دی چې پر دې باندې پور شډول لګېدلی دی. ستیو مخ ته زه ولاړ یم چې په پور شډول کې یو. نور باچا ناست دی په پور شډول کې دی. زبیر شاه ناست دی په پور شډول کې دی. بلې څوک په دې صوبه کې دی په پور شډول کې نه اچوي. یا یې بلوچان وروڼه اچولي دي یا یې موږ اچولي یو. د دې پور شډول دلته به وکیلان ناست دي. دا که په داسې احتجاج کې شرکت هم نسې کولی که په فاتحه کې هم شرکت موږ د دې نه بیریږو. زموږ د پلارو د نیکه تاریخ خلکو ته معلوم دی. که قربانۍ راسره ثابت قربانۍ به ورسره حساب کو. که جیلونه راسره ثابت جیلونه به سره حساب کو. خو مسله دا شی ده په دې خبره د یو څو چندو کسانو ما سوه چا د دې خبرې ته خوله نه ورغله چې پر دې خلکو دا پور شډول د څه شي لګېدلی دی. دا پور شډول د دې و چې تاسو به دا رقم خبرې نه کوئ. تاسو به د مصور خبرې نه کوئ. تاسو به د پښتانه خبرې نه کوئ. تاسو به د دې وطن خبرې نه کوئ. دا پور شډول د دې لپاره دی. لیکن
یوه خبره درته کوو پی ټي ایم هغه تنظیم دی د پی ټي ایم هغه نمایندګي ده چې اوله ځله چې پاکستان جوړ شوی دی حواله پړه و خپلو پښتنو ته کونډې شهیدان ماشومان هر څه یې وشول چې ستا دومره ماشومان مړه سوي دي ستا دومره خلک اغوا سوي دي ستا دومره خلک نن هم په جیلو کې دي ستا دومره کونډې سوي دي او ستا دننه دوی ته چا لیدل شوي دي او پی ټي ایم هغه تنظیم دی اصغر خان وویلې دا نږدې چمن کې په دا نږدې چمن کې پر لټ ننب ناست دی ګرده دنیا ورته هېڅوک نه ورته درېدی چې د پی ټي ایم خلک به ورتلو سرکار به ورته ولاړ و موږ به یې د کوژه کې راوګرځولو چې ته یې نسئ تللی ولې د هغه باوجوده پښتنو دلته پر موږ ګوتې پورته کولې چا به دا د ایس آی دي چا به دا د چا دي چا به دا د چا دي په خیبر کې جرګه کېدله جرګه او جلسه دا په دې ملک د دې ملک آیین هر چا ته دا اجازت ورکړی دی چې هغه خپل د رایې ازادي خبره کولی شي لیکن موږ ته شهیدان راکړو موږ ته شهیدان هم راکړو موږ ته څو زخمیان راکړو لیکن د هغه باوجوده زه د پښتنو ته سلام کوم چې په لکو انسانان بیا هم و دې پوښ ته دا وویلې چې موږ د دې خاورې بچیان یو د دې خاورې دپاره ولاړ یو عزیزانو نن هم زه دا وایم موږ دا ډېر خلک دا وایي چې پارلمنټ د پارلمنټ دغه نشته ستا په ملک کې پارلمنټ خو هغه پارلمنټ دی چې په سینټ کې ستا دغه ولو ستا سینټ خرڅ شو پرون کې دا هایکورټ نن چې ججان ناست دي نن د دوی اختیارات شته آیا دا د پوش په پیرون نه دي آیا دا د پوش په پیرون نه چلیږي دا هر څه د پوش په پیرون کېږي چې پر دې حفظي او پر دې پوش دومره پیسې خرچېږي راسئ نن دا حساب ورسره وکړو راسئ دا خبره که مصور پیدا کېږي که نه چې نن په دې صوبه کې موږ بلوڅ او پښتون یو ځای سره کښېنو یو جرګه وکړو چې موږ پی ټي ایم یو ناره ورکړې وله چې اکسي اکاو بلوچستان بچاو موږ نن هم دا وایو دا خبره صرف د مصور در راتلو پورې نه راسئ پر دې خبره باندې ټینګ شو بلوچ پښتون په دې یو جرګه و مرکه شو چې اکسي اکاو بلوچستان بچاو که موږ اکسي د دې صوبې ونه باسو زموږ د صوبې به دغه حالي نن په خپله اوس دوی خپله وویلې چې نن یې د ټرانسفر او د پوسټینګ اډر هم ایس آی او ایم آی تا ته ورکوي بیا به ستا څه حالي بیا به کم خلک ججان راځي کم خلک به افسران راځي هغه به راځي چې د ده په حق یې عاملوي ته یې دې ته حساب وکئ چې دا یو ملک دی په دې ملک کې هر لیډر هرې صوبې ته تلی شي نن منظور پښتون و دې صوبې ته نسي راتلی و دا بلوچستان چې نه پرېږدي نن علي وزیر په کومه ګناه کې ناست دی نن زموږ 2000 کارکنان په جیلو کې دي په کور شډول کې دي هغه چې دغه یې ناست دی خو لا مشوره کېسونه چې دغه یې پر دغه دي عزیزانو د خدای دپاره راسئ چې پر دې باندې جرګه و مرکه سو نه موږ ته دا پارلمنټ کار راکوي نه موږ ته دغه کار راکوي دا بې معنا پارلمنټ دی دا پارلمنټونه خرڅېږي دا د 2 ټکو پارلمنټ دی او دا چې کوم هایکورټ دی دا هایکورټ په خپله دغه هېڅ معنا نه لري دا هېڅ معنا دا هایکورټ یا دا سپریم کورټ د دې هېڅ دغه نشته ته دلته په خپل ځان کې یو قوت نه کې پیدا دا خو هغه ملک دی چې په بابړه کې یې 600 کمو زیات شهیدان ورکړل لیکن د هغه باوجود یې و پښتنو ته دا شهیدان ورکول الټا دوی به دا د ګولۍ پیسې جمع کوئ بیا به خپل شهیدان بیایاست شهیدان چې زموږ شهیدان یې موږ ته نه راکول د بابړې دا رقم
د عثمان کاکړ حساب د دې نه سوی دی ستا په دې وطن کې حول بم د ماکبر خان شهید شوی ده د نن یې قاتل نیول سوی دی دا رقم په درجنو هرمان ولی مړ شو چا حساب کړی دی دا عوامي نشل پاڅۍ په خیبر پښتونخوا کې 3.5 زره انسانان مړه شولو چا یې د ننه پورې یو قاتل نیولی دی دا د دې فوج لاس چې دی زموږ په وینو سور دی دا د پښتنو په وینې لاس سور دی دا چې تر څو پښتانه یو نشي او پر یوه ایجنډه باندې موږ یو نشو عزیزانو دا تر هغو پورې موږ خپل هغه مقصد ته نشو رسېدلی هغه خلک هم نن د پارلمنټ خبره کوي چې والي وزیر او محسن داوړ ته به بیخ به پر باندې کې خبرې جواب دغه به نه ورکوئ خو دغه ته به نه پرېښول دا پارلمنټ څه زه توقع وساتم او د دې پوه څه زه توقع وساتم چې دا د پرون د پورې دا پارنایي کې د کوم دغه دی په شاره کې کوم دغه دی د دې څه زه توقع وساتم چې هر ځای په غلا کې دوی نیول شوي د دا افسسه او پولیس خو داسې دي د پولیسو که څه هېڅ معنا نن نشته پولیس خو نن څه په دې حساب کې راځي نه لیډیس خو داسې په دې حساب کې نه راځي نو د دې دپاره دوی چې هر لای عمل وتړئ پي ټي ایم د دوی سره ملګری دی پي ټي ایم که دوی روډونه بندوئ روډونه درسره راوځي که دوی بازارونه بندوئ په بازارو کې سره ملګري چې دوی هر سخت احتجاج کوئ پي ټي ایم د دې قام د دې ولس سره ملګری دی پرون هم ملګری و نن به ملګری سبا هم د دې قام خبره کوي که د پي ټي ایم ځوانان مري هم که د پي ټي ایم ځوانان جیلونه هم ځي پي ټي ایم به خالد مصور په خبره نه د پښتانه قام د دې وطن پر هره خبره باندې به دی خپله ناره وربغاره کوي وسلام